بیګا شیر علي خانه یو زنانه مړه وه، په هغې ما بیان کوو د چا مور وه. نو ما ورته وویلې مالې ګورئ د پردو خویندو او د پردو نونو دپاره او د پردي کلي ښځو دپاره به خپل والدین نه پرېږدئ. ښځه دې د کوم ځای نه راوسته؟ د پردي کلي ښځه ده که. او بیا مې وویلې مالې دا مور یو داسې ملغلره ده چې الله پاک په دې ټول کائنات کې صرف یوه پیدا کړې، چې دا ټول کائنات چڼ کې چڼ کې چڼ کې چڼ کې، نو دوی مور به چاته میلاو شي؟ نو دا مور داسې ملغلره ده چې په ټول کائنات کې الله پاک یوه پیدا کړې ده. دا پلار د یاقوتو یو داسې کاڼی دی چې دا په دې ټولو غرونو کې یو دی، دویم نه میلاویږي. او ما ورته ویل دا ښځه دا د دکان چپل دی، چپل که په دې دکان کې درته میلاو شو ښه ده، هغه بل دکان ته واوړه، که په هغې کې درته میلاو نه شو هغه بل ته واوړه، هغه بل ته واوړه، هغه بل ته واوړه، چې کوم دکان له ورځې تا ته به پیزار میلاویږي. نو چې کوم کور ته ورځې د چا به لوري، د چا به خوري، د چا به نوسۍ ښځه به درته پکې میلاویږي. نو زما عزتمندو مور یو داسې ملغلره ده چې الله په دې ټول کائنات کې صرف یوه پیدا کړې ده، یوه، دویمه نشته دی. څوک دا نشي ویلی چې زه د دوو ښځو نه پیدا یم. او دا هم نشته شیر علي خانه چې ښځې مشوره وکړي چې د ماشوم سر ته راوړه او د خپې ویزه راوړمه او غوږونه، نو دا هم نشي کېدلی. زما عزتمندو نو یو ماشوم صرف یو ښځه راوړي، یو ماشوم د یو پلار نه پیدا کېږي. نو دومره قیمتي ملغلره چې الله یوه پیدا کړې، دومره قیمتي کاڼی چې الله یو پیدا کړی، نو موږ یې د داسې چپلو دپاره او د داسې پیزارو دپاره چې په هر دکان کې موږ ته میلاویږي، نو موږ او تاسو به د دغه قیمتي ملغلرې ډېر زیات خیال ساتو او د دغه قیمتي کاڼي به موږ او تاسو ډېر خیال ساتو. او د ښځې چې رامنې شرعن کوم حقوق دي نو هغه به موږ او تاسو ادا کوو. زما عزتمندو نو چې کله تاسو رشته کوئ هغه ستاسو خپله مرضي ده. وی د سپینې خولې قیمت دی وایه چې سر پې درکم باقیدار به څومره شمه. شیر علي خانه چې یو ګاډی دې خوښ شو نو چې څومره قیمت یې درته وایي نو هغه به پې ورکې. دا ستاسو خپله رضامندي ده، د دې د ریډو سره هېڅ قسمه تعلق نشته. جزاک الله خیر.